د ورو سوال کړی دی وایي که چېرته ویښته سپین شي د سر یا د ګیرې نو د دې د سپینوالی بدلول لازم دي ځکه چې یو کس دا ویلي دي چې دې باندې امر راغلی او دا لازم دي نو لازم به دا سپین ویښته دا بدلی رنګ به وله بدلی جواب د دې مسلې ګوره دا یاد کړئ رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې په دې خبر باندې امر کړی دی او دا غوره طریقه ده د زنانو د نارینو دپاره چې سپین ویښته دا رنګ چې دی دا بدل کړی شي سور رنګ زیړ رنګ خړ رنګ په دې نکریزي رنګ تور نه ساتي تور رنګ نه حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه یهود و نصارا ویښتو له رنګ نه ورکوي رنګ یې نه بدلوي د دې سپینو ویښتو نو تاسو یې مخالفت کوئ تاسو یې بدلوئ دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې بل حدیث کې راځي ان احسن ما غیرتم به هذا الشیب الحناء والکتم وی دا بوډاوالي دا اثار نه دي د سپین ویښته غوره طریقه د دې په بدلولو کې دا ده وایي چې نکریزه پکې استعمال کوي یا کتم بوټی دا کتم داسې رنګ کي که نه چې لرې نه ورته سړی ګوري ته به چې تور رنګ ورکړی چې نږدې راشي هغه تور نه هغه ډوب خړي نو د دې ورکولو هم جایز دي بلکې رسول صلی الله علیه وسلم دا غوره طریقه ده دا تور نه منه راغلی ده او په دې یو دوه دلیله به صرف ذکر کړو صحیح مسلم کې حدیث دی کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل پلار راوستو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې د فتح مکې په موقع باندې نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه وویل د هغې نه مخکې ورته څه وویل نه د هغې نه مخکې ورته څه وویل پلار یې چې کله راوستو بارک الله فیک د دې ولې راوستو مونږ به ورغلی وی د پاله بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی د هغه د ګیرې چې پړق کو تکه سپینه وی رسول صلی الله علیه وسلم چې غیروا هذا بشیء دا په یو رنګ بدل کا واجتنبوا السواد او د تور نه ځان ساتئ یو حدیث کې داسې راځي امام ابو داود راوړ عبدالله بن عباس وی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زما په امت کې به داسې خلک پیدا کېږي په آخره زمانه کې یخضبون بالسواد چې هغوی به ویښتو له تور رنګ ورکوي که حواصل الحمام لکه د کوترو دا ججوري چې لا یریحون رائحة الجنه جنت ته تله خو پرېږده په دوی باندې جنت خوشبو نه لګي او دا صحیح حدیثونه دي ګر که بعضو علماو کوشش دا کړی دی چې یاره دا روایت وایي داسې مضبوط نه دي دغه بل روایت اولنی په صحیح مسلم کې دی او چې کله په یو خبره کې داسې اختلاف جوړ شي که نه چې وی کو که وی نه کو یعنې بعض وایي ناروا دي بعض وایي روا دي نو احتیاط هم دغه قول کې کوم کې چې وایي چې مې کوه او دلته دلایل هم واضحه دي نو تور رنګ د دې نه خو منه راغلی ده واضحه چې ډېر خلک په دې ګناه کې اخته دي او په دې ناروا کار کې او ډېر بد هم ښکاري دا تور رنګ ډېر بد ښکاري سبحان الله کوم ویښتو چې کوم رنګ تور الله ورکړی دی که نه هغه تور بدلي او بازارونو کې چې کوم تور میلاویږي هغه تور بدلي لرې نه ته وینې کله سړی وایي چې د غاړې ته چې د مفلر اچولی دی او بیا چې پکې دا سپین ډکې راښکاري شي بیا یې مزه ښه ډېره شي هر چې دا خړ رنګ شو سور زیړ هېڅ خبر نه که ډوب خړي نو دا بد نه ښکاري بل ګوره په کې یو بل حکمت دا دی که نه دوکه پکې نشتي یعنې ده چې دا رنګ بدل کړی دی نو واضحه ده چې د ده ویښته سپین شوي دي او چې تور وله ورکوي هغه به د دوکه ورکوي که نه چېرې دا نه دي د سره دا سپین شوي نه دي هم بعضو حالاتو کې استثناء شته لکه جهاد کې سپینو ویښتو له تور رنګ ورکول جهاد کې دلته موږ کوم جهاد کې لګیا یو چې بعض له تور رنګ ورکوي اوس که مزدورۍ ته جهاد هم وایو جدا خبره ده انسان وردا خبره یاده کړي که سړی ډېر دی ویښتو له تور رنګ ورکړي که نه کوم چې حقیقت ته هغه حقیقت وي
الله رب العزت د بدن داسې سیسټم جوړ کړی دی چې دا به کته را روان شي د 40 نه بعد که ډېر یو سړی دا راټینګوي که نه دا نه راټینګېږي د دې دا ترتیب جوړ داسې دی ها شاذ او نادر کېدی شي یو نیم سړی داسې چې هغه الله د هغه بدن زر کمزوری نه کړي دا چېرته په زرو کې یو دانه به داسې ښکاره کېږي چې یاره هغه شپېتو او یا اتیاو کې یو ماشاءالله ښه برابري دا ډېر کم نور دا بدن کمزوری کېږي نو که ډېر موږ زور ورکړو چې رنګ کمې ورکړو تور نو هسې به ځان په رنګونو هم ستړی کړي او دغه حقیقت پټېږي نه که نه پټېږي هغه حقیقت نه پټېږي کوم ځای کې د ځوان تور ویښته او کوم ځای کې د 50 کالو والا تور ویښته فرق دی پکې ښه خو ضرور دا سوال دا دی چې اوس دا ویښته د سپینو ویښتو د رنګ بدلول لازم دي که یو سړی دغه شان سپین پرېږدي نو دا جایز دي دا څه دي جایز دي رنګ بدلول مستحب دي خو که څوک یې نه کوي نو څه ګناه پکې نشته امام ابن القیم رحمه الله کتاب د تهذیب السنن په کې هغه تفصیلي په دې خبره کړې ده هغه وایي ګوره سپینو ویښتو باره کې چې کوم حدیثونه راغلي دي هغې کې د 2 کارونو نه منع راغلې ده بس یوه چې سپین ویښته به وباسې نه داسې د یو نیم سړی اوله کې راوځي اوله کې چې ویښته ویني یو پکې پیدا شوی دوی کړپ ځرې ته وایي نورو سره به څه کوي کوم چې را روان دي هغې سره به څه کوي او دا به ته د کومه پورې وباسي اخر به بیا پکې ګرځي او ګیره به هم ټوله وباسي په دې خو کار نه کېږي او دې نه شریعت هم منع کړی دی دویم چې سپینو ویښتو له تور رنګ مه ورکوه بس خو شریعت سزي کې دا خبره نه ده کړې چې سپین ویښته سپین ساتل حرام دي ورسېدی که نه به دی دلیل په دې څه دی چې دا دواړه کارونه جایز دي ډېرو صحابه کرامو به دا سپین ویښته بدلول رنګ به یې بدلو لکه ابوبکر عمر عبدالله بن عمر ابو هریره رضی الله عنه داسې نور ډېر صحابه او بعضو دا سپین ویښتو رنګ نه بدلو لکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه په باره کې راځي هغه د ویښته سپین و هغه د رنګ نه بدلو ابی بن کعب رضی الله عنه د ویښتو رنګ نه دی بدل کړی انس بن مالک رضی الله عنه د سپینو ویښتو رنګ نه دی بدل کړی او داسې نور نو کله چې موږ د صحابه کرامو دې حال ته وګورو نو د دې نه دا پته ولګېده که څوک رنګ نه بدلوي نو دی ګناهګار نه دی او که څوک یې بدل کړي نو دا غوره طریقه ده که څوک یې بدل کړي نو غوره طریقه ده او ځان به ساتي د څه نه د تور رنګ دا یو ورور سوال کړی دی وایي زموږ په علاقه کې یو زنانه ده چې د هغې په باره کې دا خبره یقیني او واضحه ده چې هغه جادو مادو کوي او کوډې منترې کوي داسې زنانه سره څه کول پکار دي او دې سره تعلقات الجواب ګوره چې کله یقیني تا ته پته ولګېده یقیني دلایل هسې شک نه چې دا پلانې چیرې د جادوګر دی یا د پلانې چیرې د جادوګره ده اولنی کار دا کول پکار دی چې د دې په باره کې شکایت مشرانو ته پکار دی چې کوم الله طاقت ورکړی دی هغه د وخت حاکمان دي د علاقې مشران دي قاضیان دي علما دي دوی ته به خبر ورسي نو هغوی له بیا الله طاقت ورکړی دی هغوی دا شر بندولی شي کوم یو سړی وایي چې زموږ په علاقه کې داسې مشران دي چې هغوی دې سره څه کار نشته نو بیا به موږ څه کوو بیا موږ انفرادي یو کار به کوو هغه ده چې خلک به د دې شر نه خبرو خلک به د دې شر نه خبرو حتی الوسه کوشش به دغه کوو د دې نه اخوا څه زما ستا لاس کې هغه نشته اوس که یو سړی وایي چې جادوګر باره کې خو حدیث کې راغلي یو روایت کې چې ده ته به سزا ورکړی کېږي او د سر به په توره والی کېږي هغه د حاکم دپاره ځکه ما وایي چې اوله کې مسله چا ته واپس کا حاکم ته واپس که مشرانو ته هغه سزا هم ورکولی شي هغه تپوس هم کولی خو ما ورته ګوره دغه سزاګانې نشي ورکولی ښه دغه سزاګانې ما ورته نشي ورکولی نو که چېرته حاکم زموږ دا خبره هغه ته نه رسي یا یې نه مني نو موږ سره بل اختیار هغه دا دی چې موږ خپل محنت وکړو هغه دا
که دې سړي ته نصیحت کولی شي چې دې دا کار پرېږدي دا کوشش به کوې خو دې کې شرط دا دی چې تا سره دومره علم وي چې د ده د شبهاتو پکې بیا جواب ورکړي دا ښه طریقه ده چې ته درته نصیحت کوې ورسره سره د نصیحته به نورو خلکو ته وې چې ګورې د ده سره د معاملاتو نه د ده سره راشه درشه نه ځان ساتئ ځکه چې دا شر خو همدقه شان خور شي که خصوصا دا وایي دلته زنانه ده او زنانو کې د دې کوډو منترو دا شر ډېر زیات وي نو دې خواله بیا نورې زنانه ځي بیا نورې راځي بیا نورې راځي کورونه هم تباه و برباد شي رشتې هم تباه شي معاشره ټوله تباه شي دین ټول تباه و برباد شي نو بهی کې بیا زما او ستا کردار هغه دا دی چې یو خو به نصیحت کوو که چېرته توبه وباسي که نصیحت کې او که نه کې خو هغې سره بل کار دا دی چې ته به خلک خبرې د دې شر نه چې ګوره داسې داسې قیصه ده او ځان ترې لرې ساتئ والله اعلم ها دا سوال به اخرنی والو یو ورور کړی دی وی یو سړی دی د رمضان د میاشتې اولنۍ روجې په یو ملک کې ونیوه په دویمه ورځ هغه بل ملک ته لاړ په دویمه ورځ هغه بل ملک ته لاړ هلته چې دی روجې یو کم دېرش دی نو بیا د ده په دې بل ملک کې څو روجې راځي چې هغوی ته لیټي او چې هغوی ته مخکې چې مخکې به یو دېرش راځي تا هر څه په موږ باندې ملخبط کړو یو سړی دی په یو ملک کې روجه ونیوه یو روجه بیا دی ورغی بل ملک ته سفر یې وکړو او دغه ملک والا کیدی شي یو کم دېرش روجې ونیسي دغه ملک والا کیدی شي یو کم دېرش روجې ونیسي او دوی سپوږمۍ د هغوی نه مخکې لیدلې ده نو که دی د دوی سره پوره کوي نو د ده به څو ورځې راځي اتیش دا به څو راځي اتیش ځکه چې یو روجه خو مخکې نیوی شوې ده ځکه چې دوی خو روجه د هغوی نه مخکې ونیولې ده نو یو روجه خو هلته لاړ او په هغې کې دی هلته نه و هلته نو خو دی هلته نه و د هغوی سره بیا ده په خپل ملک یو روجه ونیوه بیا هلته لاړ باقي ده د هغوی سره څو روجې ونیوې ستاسو یې ځای نوم پته ولګي ویش روجې ونیوې یوه ده نیولې ده څو شوې اتې شوې بیا هم تاسو پوه نه شوې که نه یې پوه نو ما هم بله طریقه نه لري تاسو کې څوک دا ښه واضح ویلی شي یو سړی پاکستان کې دی او روجې یې ونیوه یوه بیا راغی سعودي ته او سعودي ولا سپوږمۍ د هغوی نه یو ورځ مخکې لیدلې نو دې چې او دغه مسله ده دې چې سعودي ته راغی نو د سعودي عرب سویمه روجه او د ده سویمه ده د سعودي عرب درېیمه ده او د ده دویمه ده د سعودي عرب درېیمه ده د ده دویمه ده دلته اعلان وشو په یو کم دېرشمه باندې چې اختر دی دېرشمې روجه پکې رانه شپه باندې اعلان وشو چې اختر دی نو دلته خو دوی یو کم دېرش ونیوې په یوه کې هغه دلته نه و هغه اوله کې او په دویمه کې هم نه و نو څو روجې ونیوې ماړه د یو کم دېرشو نه چې دوه لرې کې څو شوې 28 که بیا هم 28 پورې ختي 20 نو چې د دې 20 سره د دغه یو روجه کې اتې شوې د ده سوال دا دی چې دا سړی به څه کوي ځکه چې دا خو صرف اتیش روجې ونیوې نو دی به اوس د ورځ پسې بیا یو ورځ روجې به پسې پوره کوي او که نه بس د هغوی سره به اختر کې او خبره ختمه شو ښه دا عکس هم کیدی شي ګورئ الټه هم کیدی شي لکه موږ سعودي کې روجه ونیوه اوس بیا ذهن ورته لږ کولاو کوي سعودي کې موږ روجه ونیوه
او سړی د اخره پورې سعودي کې دی اوله کې به نه لیکو چې تاسو ته دا شمار رسایي اخره پورې سعودي کې دی یو کم 10 روجي دلته ونیو ټیکټ یې ځان له وکړو چې ځم پاکستان ته دی چې پاکستان ته لاړ سعودي کې اعلان وشي چې دلته 10 روجي دي پاکستان وایي چې موږ یو ورځ لیټ یو هغوی هلته هم 10 دي دی به څو روجي نیسي یو 10 داسې هم کیدی شي او دا بل شان هم کیدی شي نو دې دواړو حالاتو کې به حکم صحیح جواب واوره اصل دا دی اصل چې مسلمان به د مسلمانانو د ټولګي سره روژه کوي او د مسلمانانو د ټولګي سره به اختر کوي اکه د خپل ملک والی او که هغه پردي ملک والی لکه اوس یو سړی د پاکستان دی یا د افغانستان دی هغه په سعودي کې دا نه وایي چې زه خو د پاکستان یم یا زه د افغانستان یم زه څنګه سعودي عرب والا سره روژه واختر نه ته به د مسلمانانو د ټولګي سره روژه کې د مسلمانانو د ټولګي سره به اختر کې اختلافات ونه جوړې او دې کې زموږ ډېر مولیان کوتاهي کوي دې طرف ته توجه نه بس هر یو خپل یو مذهب بیانوي او دلیل پې دا د امام ابو داود دا حدیث راوړی دی الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون روژه هغه ده چې تاسو ټولې روژه کوئ اختر هغه دی چې تاسو ټولې اختر کوئ قرباني ورځ هغه دی چې تاسو ټول پکې قرباني وکړئ نو اوس دې ورور ته موږ دا وایو چې که بالفرض دغه اولنۍ صورت چې د 28 روژې پوره شوې نو دا خو کیدی نه شي چې اسلامي میاشتې هغه د 28 شي کم سے کم د سوی یو کم 10 او زیات نه زیات 10 نو په دې یوه روژه پاتې شوه دی به لازم د میاشت خو پوره کوي که نه شهر رمضان ورته د رمضان میاشت یو خو پوره کوي هغه دی د اختر په ورځ نشي نیوی ولې د اختر په ورځ روژه نیوه دا حرام او د اختر ورځ کومه وایي اختر څو ورځې وړوکی اختر څو ورځې یو ورځې وړوکی اختر د یو ورځې د فایده یې ده کوي د یقیني د فایده یې ده کوي وړوکی اختر ګوره یو ورځې ښه دا د مسلمانانو کې څه وخت نه داسې دا خبره مشهوره شوې ده 3 ورځې او دقیقه را روان دي او خلک 3 ورځې خوشحالي کوي وړوکی اختر ګوره یو ورځ دی ګوره غټ اختر 4 ورځې دې باره کې ښه صحیح روایت هغه 4 ورځې د اختر یو ورځ خو بس دا په دې مسلمانانو کې داسې مشهوره شوې ده وړوکی اختر 3 ورځې اوس ټولو ته خوشحالي وي 3 ورځې زه به انشاءالله په یو موقع باندې په دې تفصیلي خبره وکړم او کوم دلایل چې دې باب کې هغه به ته مې ذکر کړم ځکه چې اوس موږ سره وخت ختمي خو اوس یې صرف ځان سره نیمګړې دا مسله ویسئ چې اختر د یو ورځې وړوکی اختر ها نو په دغه ورځ دې روژه نشي نیوی نو په 2مه ورځ به دې روژه ونیسي نو دا به د دې میاشت پوره شي او که دا بل شان شي د ده به یو 10 کېږي یو به نفلي شي اختر کوي به نه 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 د ده اختر نه شو عربي میاشتو کې یو 10 شي نو د دې ځان له یوازې اختر نشي کولی ولې زموږ ملکونو کې نه کېږي هلته خو کور کې دننه اکثر 2 مذهبه چلیږي پلار مذهب جدایي او د بچي جدایي اول به ښه معلومات کې چې چا ته د اختر مبارک ویم او چا ته ونه ویم ځان له جاهل جوړه نه کړي چې نه سړي روژې ته ته اختر دې مبارک شي یا اختر دی او ته نه ست د اوبو کې نه ته د چیکې نه د مټۍ کې او هغه ته ګمان کې چې روژه ده ګوره شریعت څه غواړي زموږ نه چې موږ داسې پاتې شو زما دې بعضو مولیانو ته نصیحت دی دا چې اختلافاتو له پوکې ورکوي او هوا ورکوي که نه او دا خلک یې ټول ګډوډ کړي چې دوی له نه ده پکار چې داسې وکړي چې د یو علاقې خلک د خپل باچا سره متفقي او د هغه په اعلان روژه کوي او اختر کوي او یو عالم راشي او هغوی زما رای دا نه ده نو موږ درته وایو اګر که ستا رای دا نه ده خو دلته د دې خلکو په دې مسله اتفاق دی ته پرېږده چې دوی یو ځای اختر کوي او یو ځای روژه کوي ځکه دې سړي ته اوس موږ دا وایو چې تو سره یو 10 روژې ونیسه
ته به اختر کښېنه 21 روژې ونیسه دا یو به ستا نفلي شي او بیا د هغوی سره چې کله د هغوی اختر و بیا ورسره ته اختر که ورسېدی که نه خو دا یو روز سوال رالېږلی دی دا به ووایي مختصر وایي چې زه دویم واده کول غواړم خو زما تره ماما او مشران هغوی ما دې ته نه پرېږدي نو اوس زه څه وکړم دا وګټه جاښه ده وګوره چې دومره دیوالونه دې د مخکې دي پلار ماما تره ټولې غټې غټې سټې دي چې معمولي خلک کوم دي چې موږ وایو خو الحمدلله شریعت کې د هرې مسلې حل شتي هغه دا دی ضرور ته موږ دا وایو که چېرته ستا طاقت کېږي د دویم واده بدني او مالي او عدل او انصاف کولی شي نو دا ستا حق دی چې ته دویم واده وکړي درېیم وکړي څلورم وکړي دا ستا حق دی مشرانو له نه ده پکار چې خپل کشران د هغه څه نه منع کړي د څه اجازت چې ور الله ورکړی که چېرته دې مشرانو ته پته وي چې دا هلک د ښځې د ساتلو نه دی د عدل نشي کوي د سره مال نشتی د ده بدن کمزوری دی نو بیا خو هغوی له پکار دی چې منع کړي هغوی لازم دی چې دی منع کړي خو که چېرته د هلک لایق وي د دویم واده او کولی شي او طاقت وي نو هغوی له پکار چې الله نه ویریږي دا د یو حق ته الله دله ورکړی دی چې دی مزي واري د دنیا نه څه دی منع کړي نو که بیا هم هغوی اصرار کوي نو پکار دی په طریقه یې پوه کړي قرآن او حدیث دلایل ورته بیان کړي مشرانو سره کښېنئ او پوه دي کې په دې خبره چې دا کار څه دی دا په اسلام کې شته بعضو مشرانو په خپله خو دا سلسله بنده کړي نو هغه په دې کشرانو هم بندوي او بعض پکې داسې وي چې نسوي ته دې مشرانو ته دې ګوره چا کړی دوی لکه مشرانو به نه یې کړی نو زه هغوی په لار روان زه هم نه کوم دی چې چا طاقت وي هغه له پکار دی چې وکړي او مشرانو له پکار دی چې منع نه کړي او الله دې ورور ته او د ده په شان چې څوک دي هغوی ته دې الله اسانه کړي